یو سوال چې غیر مسلمانان یې پوښتي د اسلام په باره کې تر ټولو عام سوال هغه دا دی چې په اسلام کې یو الله سبحانه وتعالی دی، یو آخري پیغمبر دی، نو مسلمانان په ډلو ولې ویشل سوي دي؟ د دې جواب دی الله تعالی فرمایلی دي په سورة آل عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 103 کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو د الله تعالی رسۍ ونیسئ او هغه میله کوئ او وروسته ډلې مه جوړوئ. د الله رسۍ څه شي ده؟ همدا قرآن کریم. الله تعالی فرمایل دي چې تاسو د قرآن کریم مضبوطه ونیسئ او واپس ډلې مه جوړوئ. او همداسې الله تعالی فرمایل دي په سورت نساء سورت نمبر 4 آیات نمبر 59 کې اطیعوا الله و اطیعوا رسول. د الله تعالی اطاعت وکړي او د هغه د رسول اطاعت وکړي. که چیرې موږ قرآن او صحیح حدیث مضبوطه ونیسو نو په منځ کې ډلې جوړې نه کړو، پر صحیح لاره به روان اوسو. الله تعالی فرمایل دي په سورت انعام سورت نمبر 6 آیات 150 کې 150 چې ای رسوله او خلکو ته ووایه کوم خلک چې په منځ کې د مذهب ډلې جوړي او بیا په اسلام کې هم ډلې جوړي، نو ای رسوله ته هغوی ته ووایه چې ستا د هغوی سره هیڅ راکړه ورکړه نسته. الله سبحانه وتعالی هغوی ته صحیح راسته ښکاره کړې ده. نو د دې مطلب په اسلام کې ډلې جوړول د قرآن خلاف او حرام کار دی. مګر بیا هم چې ستا څخه پوښتنه وسي چې ته څوک یې، نو ته جواب ورکړې چې زه پلانکی یم، زه پسلانکی یم، زه دا یم، زه هغه یم. چې د مسلمانه څه پوښتنه پسې وکړې ته څوک یې؟ زه تر ټولو ښه مسلمان یم، زه دا یم، زه هغه یم. زه ښه مسلمان یم، زه دا او زه هغه. د الله تعالی رسول څوک و؟ څوک و د الله تعالی رسول؟ موږ په قرآن شریف کې ویل دي په سورت عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 52 عیسی علیه السلام مسلمان دی. او همداسې الله تعالی فرمایل دي په سورت عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 58 چې ابراهیم علیه السلام نه هغه یهود و نه هغه نصارا و، هغه مسلم. نو په قرآن شریف کې الله تعالی فرمایل دي سورت عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 64 کې فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، تاسو شاهدي ورکړئ چې موږ مسلمانان یو. الله تعالی فرمایل دي په سورت فصلت سورت نمبر 41 آیات نمبر 3 وقال انني من المسلمین، دوی ته وایي چې موږ مسلمان یو. په قرآن کریم کې داسې هر ځای راغلی دي چې مسلم 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 مسلم. که چیرې تاسو څوک پوښتنه وکړي ته څوک یې، نو ته ورته وایي چې زه مسلم یم، اول هم مسلم او آخر هم مسلم. مګر د افسوس خبره ده چې زموږ مسلمانانو دین په ډلو ویشلی دی. او الله تعالی فرمایل دي په سورت نساء سورت نمبر 4 آیات نمبر 59 اطیعوا الله و اطیعوا رسول. د الله تعالی اطاعت وکړي او د هغه د رسول اطاعت وکړي. او د هغو خلکو چې علم لري پوهه لري د هغوی خبره ومني. مګر که چیرې په علم کې اختلاف وي نو بیرته ولاړ شه د الله او د الله رسول طرف ته. نو په همدې خاطر موږ مسلمانان عزت کوو د دین د علماو د امامانو، موږ عزت کوو. مګر که ته چیرې صحیح عالم اورې او ټول امامان همداسې وایي، که چیرې تاسو ته زموږ بیان ورسېدی د قرآن او حدیث خلاف و، نو زموږ خبره پرېږدئ، قرآن حدیث تعقیب کړئ، خلاص. نو په دا خاطر موږ د مسلمانانو دپاره د قرآن او حدیث خبره منل ضروري دي. نو باید موږ د دین د امامانو احترام وکړو، د عالمانو احترام وکړو، او ټول صحیح امامان صحیح د دین عالمان موږ د قرآن طرف ته بیایي او د صحیح حدیث طرف ته بیایي. نو په اسلام کې ډلې جوړول غلط دي. او همداسې د الله تعالی رسول فرمایلی دي، حدیث دی صحیح حدیث دی سنن ابو داود کې جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4590 چې د الله رسول ویلی دي چې په اسلام کې به 83 ډلې وي، یعنی 83 طبقې وي. او یو بل حدیث دی په ترمذي کې چې د الله تعالی رسول فرمایلی دي په اسلام کې به 83 طبقې وي او صرف یوه طبقه به جنت ته ولاړه سي. نو صحابه وویل یا رسول الله کوم کسان به ولاړ سي؟ هغه وفرمایل کومه ډله چې زما خبره ومني او د دې کتاب خبره ومني، یعنی د قرآن او حدیث خبره ومني.
نو هغه کسان چې د قرآن او حدیث خبره مني هغوی به جنت ته ولاړ سي. نو په اسلام کې ډلې جوړول حرام کار دی.